سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د ډیر یو آسان او خوندور کیک چل درښکاره کوو. دا کیک په مایکروویو کې جوړیږي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، د ډیر یو خوندور کیک چل به زده کړئ. ټول نه مخکې په دې کې زموږ په کاریږي یو پیکټ چاکلیټ چپس، یوه پیاله ټینګ پی، دا ټینګ پی به یو لوښي ته ور واچوئ. دا یوه پیاله پی دي او د 2 منټو دپاره به یې په مایکروویو کې په اخرنۍ درجه باندې تاوده کړئ. پی تاوده شول. اوس به ورته دا یو پیکټ یعنې 1.5 ګرامه چاکلیټ چپس ور واچوو او دا به پکې ولړو او په فریج یعنې یخچال کې به یې کیږدو د 40 منټو دپاره چې دا ښه د یو بل سره حل شي. یو چاڼ ته به 2.5 ګرامه یعنې 1.5 پیاله سپین یعنې میده اوړه ور واچوو. د دې په سر باندې به 15 ګرامه کاکاو پوډر ور واچوو. 3 وړې قاشقې بیکینګ پاوډر. دا به ښه د یو بل سره چاڼ کړو چې دا غوټې دغسې پکې پاتې شي، نو دا پکې هم ښه اوړه شي او ورشي ورته، ځکه په کیک کې غوټې پاتې کېدل ښه نه ده. 1.5 ګرامه چیني یعنې بوره ور واچوو او نیمې پیالې نه لږ غونته کې ډېر یعنې 130 ګرامه غوړي یعنې تیل به ور واچوو. 400 ملي لیټره تودې اوبه به زموږ پکار وي. دا به ورته نیمې اول ور واچوو او ښه به یې پکې ولړو. کله چې خال شول نو دا کمې اوبه چې پاتې شوې وي دا به ورته هم ور واچوو او دا به پکې هم ښه ولړو. د کیک خمیر تیار شو. نو اوس به یو لوښي ته لږ غونته کې تیل یعنې غوړي ور واچوو او دا به غوړ کړو. یو کاغذ به پکې کیږدو او دا به هم لږ غوړ کړو. نو دا به کوشش وکړو چې د نیم نه زیات ډک نشي، ځکه چې دا بیا پړسیږي نو دا بیا د دې لوښي نه دا کیک ونه وځي. ځکه ترې موږ 2 کیکونه جوړ کړي، تاسو ته یو هم جوړولی شئ. دا خمیر به اوس د 3 منټو دپاره په تیزه درجه باندې د مایکروویو کیږدو. درې منټه پس به بیا دغسې ښکاري. لږ به یې وخوځوئ او بیا به یې د 1 منټ دپاره په مایکروویو کې په اخرنۍ درجه باندې کیږدئ. دغه دی زموږ کیک تیار شو. دا به کیږدو یخېدو ته او دا پاتې شوی خمیر به بیا یو بل لوښي ته ور واچوو او دا به هم د 3 منټو دپاره اول او د 1 منټ دپاره بیا کیږدو. دا به هم بیا تیار شي. کیک به یو وارې وګورو چې صحیح پوخ شوی دی. نو زموږ کیک بیخي درست راغلی دی، بیخي صحیح راغلی. کیک چې کله سوړ شو نو په بل مخ به یې واړوئ او دا کاغذ به ترې لرې کړئ او بیا به یې هغه لوښي کې بیرته ور واچوئ، ځکه چې اوس به پرې هغه چاکلیټ ور اچوو کوم چې موږ د ویډیو په اوله برخه کې جوړ کړی و. ځکه چې موږ 2 کیکونه جوړ کړي دي نو نیم به دا چاکلیټ د دې کیک د پاسه ور واچوو او نیم به د دغه بل کیک د پاسه. په سر کې چې موږ کوم ټینګ پی او چاکلیټ چپس یو ځای کړي وو نو هغه بیا په فریج کې یعنې یخچال کې چې کیږدئ نو بیا دغسې ټینګ شي. ډېر مزهدار او خوندور کیک جوړیږي. د ماشومانو یعنې د کوچنیانو یعنې د وړو دا ډېر زیات خوښیږي.
دا به هم یخېدو ته لږ کېږدو او یو څو منټه بعد بیا دا کولی شو چې وخورو. دا شو زمونږ دویم کیک. دا هم تقریبا تیار دی. آسان د مایکروویو کیک چې هیڅ قسم تنور ولا نه پکارېږي، ډېر مزهدار او ډېر خوندور جوړېږي. د دې سره اوس موږ ستاسو نه اجازت غواړو زموږ دا ویډیو د لایک کولو او د شیر کولو نه درنه پاتې نشي او زموږ دا چینل ورسره هم سبسکرایب کړئ او د خپلو نورو ملګرو سره هم شریک کړئ. د الله په امان.